سعد چې له خپل پلار سره یو ځای له قاضي ابو جعفر سره ولیدل او بیرته کور ته راستانه شول نو شیخ ابو صالح او د هغه میرمن یې په انتظار و. د ابو صالح میرمنې چې سعد ولید ترې ویې پوښتل: سعده، ته د څو ورځو لپاره راغلی؟ سعد ځواب ورکړ: ترور جانې، زه به بل سهار ته بیرته روانېږم. دا ځل دې د کوم لوري نیت دی؟ ترور جانې، زه بیرته جزیرة الخضرا ته ځم. د مرابطین پوځ هلته پلی کېږي او زه باید هغوی ته ډېر څه تیار کړم. ترور یې عبدالمنعم ته وکتل: وروره، ما د سعد د واده پرېکړه کړې ده او نور د هیچا خبره نه اورم. دا نن یې باید نکاح وشي. تر کومه چې سعد په جزیرة الخضرا کې وي میمونه به هم ورسره وي. تر هغه وروسته به یې د جګړې په ورځو کې بیرته دلته راولو. عبدالمنعم ځواب ورکړ: خورې، ما مخکې همدغه پرېکړه کړې ده، خو د ادریس نظر څه دی؟ که هغه په کور وي زه دا اوس هغه ته ورځم. ادریس ما د ضروري سامان د پیرلو لپاره بازار ته استولی دی. د شیخ ابو صالح پر شونډو یوه پیکه مسکا تېره شوه. ویې ویل: ساده بچیه، ستا ترور فکر کوي چې ته نن دې واده ته تیار یې، خو زه تر ټولو مخکې غواړم ستا نیت معلوم کړم. ویې ویل: هله ساده، ستا اراده څه ده؟ سعد د ځواب پر ځای سترګې ښکته واچولې. له کوره بهر د څو تنو شورماشور پورته شو. سعد د انګړ دروازې ته رانږدې شو. ویې ویل: سعده، لږ بهر ته راووځه، د ښار خلک د لیدو ته راټول شوي دي. سعد بهر ته د راوتلو په اراده راجګ شو، خو ترور یې په آمرانه لهجه ورته وویل: ودرېږه، لومړی زما ځواب راکړه. سعد د خوښیو په سمندر کې غوټې وهلې. څو شېبې یې د ځواب لپاره مناسب الفاظ ونه موندل. د هغه پر مخ د حیا سرخۍ ویل چې آیا ما تر اوسه د دې پوښتنې ځواب نه دی ویلی؟ ترور یې لږ پریشانه شوه. ویې ویل: ته خبرې ولې نه کوې؟ سعد په حیا کې ډوبې له پیکه مسکا سره وویل: ترورې، ته مې له مور نه پوښتنه وکړه. ترور یې ډاډمنه ساه واخیسته. ویې ویل: نالایقه، ته داسې ولې نه وایې چې د همدې لپاره راغلی وې؟ سعد په مسکا بهر ته ووت. له کوره بهر چې خلکو ولید د خوښیو نارې یې اوچتې کړې. نو ترور یې دننه بیا په اندېښنه کې شوه. عبدالمنعم ته یې وویل: ګوره وروره، دغه خلک سعد نه پرېږدي، ته لږ پام پرې کوه. زه غواړم چې نن یې نکاح وشي. عبدالمنعم په خندا وویل: خورې، ته غم مه کوه. شیخ ابو صالح وویل: سکینې، که ستا د خور وس بر شي نو په ښار کې به هیڅ ځوان او پیغله بې واده پاتې نه شي. ترور په غوسه شوه. ویې ویل: نو ستا دا خیال دی چې سعد لا ماشوم دی؟ په همدې ماښام د شیخ ابو صالح په کور کې د ښار مخور او د سعد دوستان او یاران راټول وو. د سعد او میمونې د واده مراسم قاضي ابو جعفر ادا کړل. د عبدالمنعم او سکینې لپاره دا یوه د ډېرو خوښیو نه ډکه ورځ وه. بیا هم دوی د احمد او حسن نشتوالی ډېر احساساوه. د شپې مهال میمونه د خپل میړه تر څنګ ناسته وه. د هغې پر شونډو د خوښیو مسکاوې او پر سترګو کې د مننې اوښکې وې. د وخت مزراب د ژوند چوپ تارونه چیړل او دوی د نغمو په سیلاب کې بهېدل. په جګېدو جګېدو کې ټیټېدونکي او په ټیټېدو کې جګېدونکي نظرونه بالاخره د یو بل پر څېره ونښتل. هغوی وموسکل او کائنات په کړسندو خنداګانو کې ډوب شول. د ژوندانه له سمندر نه د خوښیو یوه څپه راپورته شوه. د ماضي، حال او راتلونکي بریدونه یې له منځه یوړل او د ابدیت له هغو ژورو سره یو ځای شوه چې هلته ستوریو ته رڼا، سیندونو ته رواني، ګلونو ته وږمې او شرشرو ته ترنم بخل کیږي. سعد وویل: میمونې، ما چې د کوم سهار ژمنه کړې وه هغه ډېر نږدې دی. هغې ځواب ورکړ: زما د دنیا لمر زما مخې ته دی، نور زه د کوم سهار انتظار نه کوم. زه د هغه لمر یادونه کوم
چې په وړانګو به یې د اندلس هر ګوټ رڼا رڼا شي. له غرناطې نه ډېر کسان جزیرة الخضرا ته د امیر یوسف بن تاشفین د هرکلي لپاره روان دي. میمونې وویل طاهرې ویل چې ته به ما هم څو ورځې هلته در سره بیایې. سعد وویل میمونې زه د همدې لپاره راغلی وم. ما همدغه غوښتل چې کله پر افق د امیر المرابطین کښتۍ راښکاره شي او موږ دواړه د سمندر پر غاړه ولاړ وو او زه درته ووایم چې اوس په اندلس کې د مصیبتونو او غمونو شپه پای ته رسیږي او سر له نن څخه دا وطن زموږ دی. د دې رنګینۍ، تازګۍ او زړه راښکون ټول زموږ لپاره دي. درېیمه ورځ سهار وختي الماس د عبدالمنعم د کور مخې ته د 4 اسونو یوه بګۍ درولې وه. د سعد له مور او ترور نه تر خدای پامانۍ وروسته میمونه له خپلې خدمتګارې سره په بګۍ کې سپره شوه. سعد له ابوصالح او ادریس سره خدای پاماني وکړه، بیا یې خپل پلار ته مخ واړاوه. پلار جانه که ته تر راتلونکي جمعې پورې د 1 ورځې لپاره تر جزیرة الخضرا پورې راتلی شې نو ډېره به ښه وي. هغه ځواب ورکړ نه زه وخت نه لرم. امیر یوسف ته زما سلام وایه او دا پیغام ورکړه چې د غرناطې مجاهدین د ده د حکم په انتظار دي. ته نور ځنډ مه کوه، خدای دې مل شه. د عبدالمنعم په اشاره الماس آسونو ته متروکه ورکړه او سعد پر آس سپور شو او پر بګۍ پسې روان شو. بوډۍ ترور په اوښلنو سترګو سکینې ته وکتل او ویې ویل سکینې نور به زما زړه نه لګي. له سپتنه تر روانېدو یوه ورځ مخکې د امیر یوسف مشر زوی ناڅاپه ناروغ شو. سبا ته د هغه وضع د اندېښنې وړ شوه. تر ماسپښین پورې هغه له تبې بېسده پروت و او امیر یوسف یې پریشانه سر ته ناست و او طبیب یې د راپخود کولو هڅه کوله. سیر بن ابوبکر د یوسف هستوګنځي ته ننوت او هغه ته یې په غمجنه لهجه وویل که ته امر کوې نو نن به د سفر اراده پرېږدو. له لویدیځ لوري د توپان نښې راښکاره کیږي او د ناروغ وضع هم داسې نه ده چې تاسو یې پرېږدئ او ولاړ شئ. امیر یوسف په ډاډه زړه ځواب ورکړ نه ته تیاري وکړه، زه به اوس بندر ته ځان در ورسوم. سیر بن ابوبکر له نور څه ویلو پرته راووت. لږ ځنډ وروسته ناروغ راپخوت شو، سترګې یې وغړولې او خپل پلار ته یې وکتل. ویې ویل پلار جانه ته تر اوسه ولې نه یې تللی؟ زما لپاره د اراده مه بدلوه. زه چې روغ شم نو په جهاد کې به د ګډون لپاره اندلس ته ځان در ورسوم. پلار یې ځواب ورکړ ما مې اراده نه ده بدله کړې زویه، اوس دې وضع څنګه ده؟ پلار جانه زه به ډېر زر روغ شم. په جهاد کې د ګډون هیله به ما تر ډېره پورې په بستره پرېوتو ته پرېنږدي. ناڅاپه د شمال یوه تونده څپه راغله او د دروازې دواړه پلې یې له یوه درز سره وازې کړې. امیر یوسف بهر ته وکتل، پر فضا تیارې راخپرې وې. یوه عالم ورته وویل دا توپان ډېر خطرناک ښکاري، ښایي د تقدیر به همدغه خوښه وي چې ته د سفر اراده وځنډوې. امیر یوسف ځواب ورکړ تقدیر موږ آزموي. تیارې پنډې او توپان ګړندی شو. یو بل پوځي قمندان په منډه راغی او دننه ورننوت. ویې ویل زه امیر البحر سیر بن ابوبکر استولی یم. توپان ډېر توند دی، که ستاسو اجازه وي له کښتیو څخه خوراکي شیان، آسونه او نور سامان بیرته راکوز کړو. نه هغه ته ووایه زه پخپله دا دې درځم. قمندان بیرته ګړندی ووت. امیر یوسف خپل زوی ته وکتل، پر هغه بیا بېهوښي راتله. امیر یوسف یې پر تندي لاس کېښود. ویې ویل زویه زه ځم. زوی یې بیا سترګې وغړولې. د خپل پلار لاس یې په لاس کې ونیو. ویې ویل خدای دې مل شه پلار جانه، خدای دې بری درکړي. امیر یوسف وویل خدای پامان او بیا ووت. په بندر کې د خاشاکو په څیر لویو کښتیو پر باغي څپو رقص کاوه. ماڼوګان د هغو د بادبانونو په ښکته کولو بوخت وو. امیر یوسف یې چې ولید، څو تنه پوځي قمندانان، علما او مشران ترې راچارپیر شول. یو عالم ورمخکې شو. ویې ویل که ته د توپان د څپو تر کرارېدو پورې انتظار وکړې نو په دې کې هیڅ خبره نشته.
امیر یوسف یو څو ګامه ور وړاندې شو ویې ویل که خدای موږ د اندلیس د مسلمانانو د ژغورنې لپاره غوره کړي و نو دغه توپان مو مخه نشي نیولی. لومړی زما نظر دا و چې ټول پوځ روان کړم او په وروستۍ کښتۍ کې زه ولاړ شم، خو اوس به زما کښتۍ تر ټولو مخکې وي. د شمال له توندو څپو سره د اوبو څاڅکو د امیر یوسف جامې لمدولې. ناڅاپه له څنډې څخه لږ لرې د اوبو پر مخ یو دیوال غوندې راښکاره شو. سیر بن ابوبکر سمندر ته اشاره وکړه او چیغې یې کړې تاسو شاته ولاړ شئ، دغه څپه ډېره خطرناکه ده. د امیر یوسف پر شاوخوا راټول کسان دا څنډې شاوخوا تیږو ته وتښتېدل، خو دی په ډاډه زړه پر خپل ځای ولاړ و. سیر بن ابوبکر هغه تر لاس ونیو او هڅه یې وکړه چې شاته یې کړي، خو امیر یوسف ونه خوځېد. هغه د یوه غره په څېر ولاړ و او مسکل یې. څپې واړه واړه کمرونه په غېږه کې اخیستل او وړاندې روانه وه. د سترګو په رپ کې امیر یوسف تر ټټر پورې په اوبو کې ولاړ و. هغه د خپل تره زوی ته وکتل او ویې ویل سیره، زه خپل بخونکي او مهربانه خدای ته دعا کوم چې که موږ په یوه داسې اراده راوتلي وو چې د ده خوښه نه وي نو دغه څپې مو دې په غېږه کې ورسره واخلي، او که زموږ هدف نیک وي نو له توپان څخه په ویره د شاته کېدو پر ځای د دې د رحمت په تکیه پرمختګ غوره بولم. یاغي څپې د مجاهد د چپنې له ښکلولو وروسته بیرته ورټولې شوې. ورو ورو په فضا کې سکون راڅرګند شو. سیر بن ابوبکر چې د خپل امیر اراده او ټینګار ولید ویې خندل، لاس یې اوچت کړ او ویې ویل مجاهدینو لنګرونه پورته کړئ، بادبانونه پرانیزئ، زموږ د هدف منزل جزیرة الخضرا ده. یو دیني عالم ور وړاندې شو ویې ویل ای امیره، فتحه دې مبارکه شه، دغه څپې ستا د هر کلي لپاره راپورته شوې وې. سعد او میمونه د شپې په وروستۍ برخه کې د سمندر پر غاړه د یوه دوه پوړه کور پر بام ولاړ و. نږدې پر څنډه د یوه کمره پر سر اور بل و. بل لوري ته د یوې وړوکې کلا پر برج پیرداران مشالونه په لاس کې ولاړ و. سعد ختیځ افق ته اشاره وکړه، ویې ویل میمونې هلته ګوره، د سهار ستوري په راختو دي. میمونې وویل ستا باور دی چې هغه به نن راورسیږي؟ زما پوره باور دی. تر لږ ځنډه دوی پر سمندر له نظر اچولو وروسته د سهار لمونځ ادا کړ او بیا بام ته وختل او د افق لور ته یې وکتل. ستوري د سهار مخ پر زیاتېدونکې رڼا کې ورک شول. د شفق له نقاب نه د لمر ځلېدونکی تندی راښکاره شو او د سمندر په سطحه د رڼا یو څادر وغوړېد. میمونې لاندې سر ورلرې کړ. د سمندر پر څنډه په سلګونو کسان ولاړ وو او پر سمندر یې سترګې خښې وې. سعد افق ته اشاره وکړه او چیغې یې کړې میمونې میمونې وګوره، د اندلیس ژغورونکی راغی، هلته وګوره میمونې. د شمال وې په زړه پورې څپې د میمونې ښکلي ویښتان د دې پر مخ او تندي خواره واره کړل. دی په بیړه خپل ویښتان بیرته برابر کړل، ویې ویل چیرته دی چیرته دی؟ میمونې هلته وګوره، سیده زما د لاس اشارې ته. میمونې د سترګو تر څاره ډېر وړاندې د یوې کښتۍ د بادبانونو تت څرک ولید. سعد د احساساتو په حالت کې ویل میمونې وخانده، نن اندلیس ستا دی. خپلو خویندو ته زیری ورکړه چې ستاسو د عزت او آبرو ساتونکی راغلی دی. نور به څوک د چا پر آبرو معامله نه کوي. نن په اندلیس کې انسانیت له سره زیږېدلی دی. میمونې د سمندر پر لور کتل. سعد وویل زه د دوی د هرکلي لپاره ورځم. دا یې وویل او په زینو ښکته کوز شو او ګړندی د خلکو د ګڼې ګوڼې په لور ورغی. هلته په یوه لوړ کمره وخوت او چیغې یې کړې هغوی راغلل هغوی راغلل. یو بوډا سړی له نیمې شپې راهیسې پر همغه کمره ناست و. د مرابطین کښتۍ تر اوسه د ده د کمزوري نظر له بریده لرې وه. بیا هم چې ده د سعد خبره واورېده پر سجده پرېوت. دا قاضي ابو جعفر و. کله یې چې سر راپورته کړ نو مخ یې په اوښکو لوند و. سعد هغه تر مټو راونیو او ویې ویل زما باور و چې نن به هغوی را رسیږي.
تر 10 ورځو پورې جزیرة الخضرا ته د اندلس د مسلمانانو سترګې ور اوښتې وې. په دې موده کې د مرابطین پر 12,000 تنو پوځ برسیره آسونه او د خوراکي شیانو زیرمې را رسېدلې وې. د ښار مشرانو ټینګار کاوه چې امیر یوسف د والي په ماڼۍ کې واوسي، خو هغه په یوه پراخ ډګر له خپلو پوځیانو سره یو ځای اوسېدل غوره بلل. د اندلس د امیرانو او علماو استازي او د خپلې خوښې غازیان ډله ډله د ده خدمت ته راتلل. د واکمنو استازو به چې له ده سره د پټ لیدو موقع موندله، نو یو د بل پر خلاف به یې پر ګیلو او شکایتونو خوله ورته خلاصه کړه. امیر یوسف به پر دې د دوی خولې ور چوپې کړې چې زه ستاسو د امیرانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره نه یم راغلی. که تاسو د جګړې په اړه څه مشوره راکولی شئ، زه یې اورېدو ته تیار یم. ستاسو د واکمنو د نیکنیتۍ ازموینه لرې نه ده. ډېر زر به له دښمن سره د جګړې پر ډګر د اصیل او کچه ترمنځ توپیر وشي. دې خلکو به د امیرانو له لوري سوغاتونه وړاندې کول، خو امیر یوسف به ویل تاسو زما د خوښۍ ترلاسه کولو لپاره دې ته اړتیا نه لرئ چې سوغاتونه راوړئ. که له خدای او رسول سره ستاسو د امیرانو معامله سمه وي، نو دوی به ما خپل ډېر غوره دوست ومومي، او که دوی له اسلام څخه بغاوت کړی وي، نو چې د ټولې نړۍ دولت راوبخئ، زه به پرې خوښ نه شم. امیر یوسف هغو خلکو ته د حق او عدالت مشال و چې د اندلس امیرانو ځورولي وو، او هغوی د مختلفو ښارونو څخه د جزیرة الخضرا په لور مخه کړه. امیر یوسف 5 وخته په یوه پراخ ډګر کې له خپلو پوځیانو سره لمونځ ادا کاوه. د ښار خلکو هم د ده په امامت لمونځ د ځان لپاره نیکمرغي بلله. له لمانځه وروسته به له لرې لرې ځایونو څخه راغلیو کسانو ده ته خپل فریادونه رسول. چا به ویل ای امیره، زما ورور د الله د کلمې د لوړوالي په ګناه دومره موده په پلاني جیل کې پروت دی. چا به ویل ای امیره، زما پلار د پلاني ښار حاکم وژلی دی او زما شتمني یې رانه ضبط کړې ده. امیر یوسف به په پوره ډاډ د هر یوه خبره اورېده، او خپلو کاتبانو ته به یې د اړوندو امیرانو په نامه د لیکونو حکم کاوه. یوه ورځ د لمانځه له ادا کولو وروسته خپلې خیمې ته روان و چې یوې بوډۍ تر لمن ونیو او ویې ویل ای امیره، زما فریاد واوره، بیا ولاړ شه. د جزیرة الخضرا د پولیسو یوه مشر بوډۍ تر لاس ونیوه او هڅه یې وکړه چې له لارې یې لرې کړي، خو امیر یوسف وویل مه کوه، زه یې فریاد اورم. بوډۍ وپوښتل زما زوی چیرته دی؟ یوسف اندېښمن شو، ویې ویل ستا زوی؟ بوډۍ په کړس کړس وخندل، ویې ویل زه پوهېدم چې ته به هم د نورو په څېر ما لیونی وبولې، خو تر څو مې د زوی درک را نه کړې، زه دې لمن نه پرېږدم. ووایه چیرته دی؟ ووایه ووایه. بوډۍ د لیونتوب په حالت کې د هغه چپنه کش کوله. د پولیسو مشر وویل ای امیره، دا لیونۍ ده. 2 کاله پخوا د دې یکې یو زوی په جیل کې مړ شو، او د دې تر اوسه پورې باور نه دی راغلی چې مړ شوی دی. امیر وپوښتل د دې زوی څه ګناه کړې وه؟ د پولیسو مشر په غمجنه لهجه ځواب ورکړ ای امیره، دلته یوازې ګناهګارانو ته سزا نه ورکول کیږي. هغه ځوان د زرګونو نورو په څیر د حق آواز د پورته کولو په سزا رسېدلی دی. بوډۍ اوس د جوش او احساساتو پر ځای سلګۍ وهلې. د امیر یوسف سترګې اوښلنې شوې، ویې ویل زه ستا زوی یم مورې. بیا یې د پولیسو مشر ته وویل دا د ښار ناظم ته بوځئ او د اوسېدو بندوبست یې وکړئ. دې ته به زما له لوري مناسبه تنخواه ورکول کیږي. یولسمه ورځ د امیر یوسف بن تاشفین پوځ د اشبیلیې په لور وخوځېده. ساعت د شپې په وروستۍ برخه کې له کوره خدای پاماني وکړه او د پوځي پړاو پر لور ولاړ. میمونه د سهار له لمانځه وروسته له خپلې خدمتګارې او الما سره په بګۍ کې کښېناستله او د غرناطې پر لور روان شول. له ښاره بهر له یوې 4 لارې څخه لږ مخکې الماس بګۍ ودروله او میمونې ته یې غږ وکړ لښکر تر اوسه شاته دی، هغوی به کیڼ لوري ته په ګرځېدلي سړک تیر شي. میمونې زړه نازړه وویل ډېره ښه ده، تر لږ ځنډه ایثار شه، موږ به هغوی ووینو بیا به ځو. 1 ساعت وروسته میمونې بیا وپوښتل الماس کاکا،
ستا باور دی چې په همدې لاره به تیریږي؟ لورې هغوی بله لاره نه لري. لږ ځنډ وروسته الماس وویل هغه دې لوري ته راغلل. میمونې د بګۍ د کړکۍ له نرۍ پردې څخه د سړک پر لور وکتل. د لمر په رڼا کې د لومړیو پوځي ډلو په مخ کې د یوه سپاره ځلیدونکي زغره او خولې چې ولیدل زړه یې په درزا شو. ویې ویل الماس کاکا پر هغو غږ مه کوه چې پام یې دې لوري ته راواوړي. الماس وویل لورې د هغې سترګې تر شاهین تیزې دي. د لومړۍ ډلې پوځیان د افریقا د لویې وچې تورپوستي وو چې څلور لارې ته نږدې شول. د هغوی سالار خپل آس ودراوه او شاته یې خپلو ورپسې سپرو ته څه وویل. وروسته یې خپل آس یوې څنډې ته ودراوه. سپاره پر کیڼ لوري سړک روان شول. زغره اغوستونکي آس پونده کړ او د سترګو په رپ کې ګاډۍ ته ورنږدې شو. ویې ویل الماس کاکا تاسو تر اوسه دلته یاست؟ الماس وویل موږ ستاسو د پوځ د لیدو لپاره ایثار شوو. میمونې د کړکۍ پرده لږ لرې کړه. خپل میړه ته یې وکتل او یې ویل ما ګمان کاوه چې ستا به راته پام نه شي. سعد په مسکا وویل ستا ګمان غلط و. زما زړه راته ویل چې ته به په لاره کې ولاړه وې. دواړو تر لږ ځنډه په چوپه خوله یوه بل ته کتل. بالاخره میمونې وویل ته دې وخت دلته مه ضایع کوه ورځه. سعد وویل زه به ډېر زر راشم میمونې. او بیا یې د آس مخه واړوله. میمونې په ژړغونکي غږ وویل خدای دې بری درکړي. سعد آس وځغلاوه له خپل پوځ سره ملګری شو. میمونې تر ډېره ځنډه تېرېدونکي پوځ ته کتل او الماس دې ته د مختلفو ډلو د قماندانانو نومونه ورښول. سپین او غنم رنګي قبیلوي پوځیان تیر شول. د هغوی جامې هم بېلابېلې وې. ژبې یې هم سره بېلې وې خو د هغوی دین یو و او هغوی د دې دین د ناموس د ساتنې لپاره کفنونه اغوستي وو. بیا هغه ستر انسان راښکاره شو چې لوی خدای د یوه قوم د ډوبېدونکي کښتۍ د ژغورنې لپاره غوره کړی و. الماس چیغې کړې ګوره لورې هغه امیر یوسف دی. او میمونې په خپل زړه کې ویل د اندلیس مرستندویه نن زما د قوم په لکونو لوڼې ستا لار څاري. پر هر قدم د خدای رحمتونه شه. الماس وویل لورې هلته ګوره هغه سیر بن ابوبکر دی. دا د سعد ډېر ښه انډیوال دی او د مراکش هر سرتیری ویاړ پرې کوي. د میمونې د زړه له تل نه دعا ووته وروره خدای دې مرستندوی او ساتونکی شه. الماس وویل د ټول پوځ په لیدو به ډېر وخت تیر شي او زه چې تا غرناطې ته ورسوم غواړم له همدې غازیانو سره ملګری شم. میمونې وویل ښه ده کاکا جانه درځه. الماس آسونو ته شړک ورکړ او بګۍ له هوا سره خبرې کولې. درنو دوستانو زموږ د نن شپې ناول هم دومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ. تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چېرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.